دا د پاکستانی ظالم رژیم لخوا ننګرهار کې د شهید شوی کوچنی شیر عالم د ښوونځي بکسه ده. د بشر نړیوالو حقوقو بنسټونو ته د ننګرهار د پیښې د شهیدانو یو بل ښکاره مثال چې په دغه پیښه کې د ښوونځیو او مدرسو کوچني ماشومان شهیدان شوي، دغه ښکاره ثبوت او مثال ده چې د ښوونځیو د زده کوونکو هغه بکسې او کتابونه پاتې دي، خو زده کوونکي او هغه شاګردان اوس نشته او تر خاورو لاندې دي. عمر خوړلی عبدالرحیم چې شهید شیر عالم د لور لخوا لمسی راځي، د ښوونځي بکسې او کتابونو ته د غم اوښکې تویوي. والله چا سره همداسې ورانه جاړه نه وه او تنکي ماشومان د خاورو لاندې وو. ما په خپل لاس باندې رسپړلي او دغه ماشومان زما نصیب وخوا او دغه ور د سکول کې هغه ور معلم صاحب امین ګل نامه د هغه معلم دغه د سکول بکسې دي خواړه ماشومان دي خاورو لاندې وو او ډېر زیاتې ورسره وشو او دغه زیاتی په کار دی چې دولت چارواکي پښتنه وکړي. هغه ښوونکی چې په دغه برید کې شهید شوي کوچني ماشومان ورسره په ښوونځي کې زده کوونکي وو، وایي شهید شیر عالم اتم ټولګي کې او پاتې نور په دویم او دریم صنفونو کې وو. دغه کسان چې دا کوم چې په تیره پیښه کې شهیدان شوي دي، دغه ماشومان دا زما سره ښوونځي کې شاګردان دي. یو شیر عالم نومیږي، یو میر عالم نومیږي، یو قطبي عالم، دا یو فخري عالم، دغه ما سره شاګردان. دغه بکسه چې تاسو ته ښکارېږي، دغه بکسه دا ما په خپل لاس ورته توضیح کړې وي. دا یو بنسټ راغلی و، هغه بنسټونو خلک چې ویل چې دغه موږ مرسته راوړې، دا ورته موږ په خپل لاس دی. شیر عالم ته باور مې زړه نه هم نه وته چې دا شیر عالم اوسه پورې ښوونځي ته چې لاړم هم دا خبرې موږ وکړلې چې یاره د زړه نه هم نه وځي، دغه هلکان زموږ زړه نه وځي. نو زموږ شاګردانو واقعا ډېره دردونکې پیښه ده، والله پاک دې خلکو ته اجر ورکړي. او دا شیر عالم په اتم صنف کې او نور چې دریم صنف کې دا واړه. د سیمې اوسیدونکي وایي د دغه کوچنیو زده کوونکو تازه ازموینې تېرې شوې وې او نویو ټولګیو ته بریالي شوي وو، خو ظالمانو ترې دغه خوشحالي واخیسته. په دغه پیښه کې د کوچنیو ماشومانو، زنانو او سپینګیرو په شمول باندې د ښوونځیو اته تنه زده کوونکي چې نجونې پکې دي دا هم شامل دي. هغه زده کوونکي چې هغوی ازموینې تېرې شوي دي، هغوی هغه خپلې خوشحالۍ هغه د دوی په غم باندې او په ویر باندې بدلې کړې. د دې ترڅنګ داسې ماشومان پکې وو چې هغوی مدارسو ته تلل، هغوی د کلام الله پاک تلاوت کاوه، هغه یاداوه، د هغه په معنا او مفهوم یې ځان پوهیاوه. هغه هم دغه ارمانونه هغوی د ګور سره او د خاورو سره خاورې کړل. د سیمې اوسیدونکي وایي دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان په افغانستان کې په بې ګناه ماشومانو، میرمنو او سپینګیرو برید کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته بریدونه کړي وو چې د اسلامي امارت لخوا ورته د افغانانو د ساتنې په موخه غاښ ماتونکی ځواب ورکړل شوی و.